لکه یو مزیدار لطیفه تاسو ته وایم، یو مولا چرته تقریر وکړو چې عزیزانو د جمعې په شپه چې سړی غاټه غوښه پخه کي د هغې دومره ثواب دی چې نری پخه کي دومره ثواب دی، او چې چرګ حلال کي نو پوښتنې مه کوه او جومات ته یې واستئ په پټو سترګو جنت دی. تقریر وشو، جومات سره جوخت د هغه مولا کور و، د مولا ښځې دا خبره واورېده، هغې بل څه نه دي کړي، کور کې یو چرګ ګرځېده او رانیولی دی او غوټې حلال کړی دی. سی جومات ته لېږلی چې خاوند یې راغی چرګ پوخ دی، ویل ښځې دا چېرته و؟ ویل خو تا نن په جمعه کې تقریر کړی دی چې چرګ حلال کي په پټو سترګو جنت دی، نو مال چې مونږ ولې نه ځو؟ خدای دې ویل کور روان که نو دا خو ما خلکو ته وې، نو ځان له خو مې نه دي ویلي. دا ولې ویل چې جنت ته پکې، ویل خو خلکو ته مې ویلي دي. جنتونه کوم ځای دي؟ خلک مې ګرمان. ویل بس زه مړ یم. ویل که مړ یو که ژوندی بس ما حلال کړی او بیا به هم کوم. مړې ما چې مړې ما چې مړې ما سا یې راښکلې ده او سړی مړ دی. خلک را خبر شو سړی مړ دی، قبر هم تیار شو، مړه ویم لمبولو، جنازه هم تیاره شوه. ښځې ورته ویل بیخ کې وځه وړي دې قبر ته پاسه، بیا به حلالۍ چرګ. ویل او ویل بس وړي مې دي چې قبر ته یې وړی دی لحد کې یې میښی دی. ښځه ورپسې ورغلې ده چې ودرېږئ ده ما ته څه وصیت کړی و چې زه په دې لحد کې ورته راوکړم. ورکوزه شوې د لحد ته ورته ویل خښتې در پسې ږدي کور دی وران شه. ویل بیا به چرګ حلالۍ؟ ویل او حلالوم دی. ویل بس زه مړ یم، ږدي دی را پسې خښتې. ښځه چې پاس را ختلې د اواز وکړ، ویل خلکه واورئ ملا مړ مال تعالی کور ته راشئ چې څه په لاس درځي اوړئ، کپن په سر د قبر نه راټوپ کو. ویل د چا پلار خو به تعالی کی. تاسو خیال راغی دا مونږ سره بار د ګلونو دکانونه دي چې ګوره موټر به ورته ولاړي، سیرې میرې پې اچي او څه چل دی ناوې به پکې بوځي. یعنې زما لور چې کوم موټر کې دي په هغې به سیرې لګېدلي چې دې کې به ناوې بوځي، ټول خلک به یې ګوري چې یعنې خولې له اوس نه ګنده خبره راغله نو خو ټول دغسې یی که نه. خدای ته وګوره. ښه بیا به دا د شاخی تاخی زامن چې دي د سوټمارې زامن ډولۍ سره به روان یا لا 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 دغه د یو ویړه لا لا. خدای دې د پښتون بنیاد دلته وباسي چې چېرته ګوټو بني دا شرمېږي. کراچۍ کې هم میمن مسجد کې مولانا یوسف بنوري راغی او مازدیګر ټایم کې نکاح وتړلو، کجورې تقسیم شو او خبره خلاصه شو. په ریوند کې وګوره په زرګونو سوونو نکاحونه په کال کې تړلې کېږي، بس جنکۍ د هلک کور ته واستي او نکاح وشو، بس خبره خلاصه شو. دلته به د خدای وګئ کوروانې به په قرض پیسې علي او روټۍ به کوي چې دا خلک به څه وایي. مال خلک دې الله په هغه سیلاب یوړی کړي چې طوفان نوح ورته کرانه دانه او سکله زه به د سړي زوی نه یم چې زما د زوی وادي او ته مانه وریجې وخورې، غول ولې نه خورې؟ ستا د زوی واده له چې درځمه چې غول ولې نه خورم چې دا وریجې خورم؟ دې نه خو غول خوراک ښه دی چې د پیغمبر د سنت و خلاق خلاف وي، هغې نه غول خوراک ښه دی. کم کار چې پیغمبر نه کړي او صحابه او خلفاء راشدینو نه کړي او تاسو یې کوئ، تاسو د خدای هم دشمنان یې او د پیغمبر هم دشمنان یې.
مړی هم د خدای دشمن دی او ژوندی هم د خدای دشمن دی. غرق یې تباه یې انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ. لکه یو مزیداره لطیفه تاسو ته وایم، یو ملا چرته تقریر وکړو چې